د لمانځه حیرانوونکې ګټې. سلام دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نننۍ موضوع مو د لمانځه حیرانوونکې ګټې په اړه ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول اذکار او تسبیحات، تهلیل او تکبیر د الله تعالی ذکر او یاد بلل کیږي، او په دغه ټولو اذکارو سره د مسلمانانو آخرت درجه لوړیږي، ګناهونه یې رژیږي، د دنیا ستونزې او غمونه به یې لرې کړي. د دغه تسبیحات ویل د دغه خپل لوړ مقام په سبب هر مسلمان څخه غوښتل کیږي، خو ویل یې فرض نه دي، بلکې درجې او ثوابونه لري. خو یوازینی ذکر هغه چې په یو شپه او ورځ کې الله تعالی پر هر عاقل او بالغ مسلمان 5 ځلې فرض کړی دی، هغه لمونځ دی. لمونځ هم ذکر دی او الله تعالی په ډیرو آیتونو کې لمونځ د ذکر په نوم سره یاد کړی دی. نو دغه لمونځ چې موږ یې هره ورځ 5 ځلې ادا کوو، څه شی دی او د څه لپاره دی؟ دلته به د لمانځه ځینې دنیاوي او اخروي ګټې تاسو ته وښایم. لمونځ د شیطان د چلونو او خطا ایستلو څخه خلاصون دی. لمونځ د الهي نعمتونو نازلېدل دي. لمونځ د رزق پراخونکی دی. لمونځ د روغتیا ساتونکی او ناروغیو لرې کوونکی دی. لمونځ زړه ته قوت ورکوونکی دی. لمونځ هر نعمت بنسټ او اساس دی. لمونځ د مال لپاره برکت دی. لمونځ په مخ کې نور پیدا کوي. لمونځ زړه خوشحاله کوي. لمونځ تنبلي لرې کوي. لمونځ سینه پراخوي. لمونځ د الله تعالی رضا کوي. لمونځ آخرت توښه ده. لمونځ د مسلمانانو معراج دی. لمونځ د جنت کلي ده. لمونځ د مسلمانانو مخ او چهره نور دی. لمونځ د پلې سره د تیریدو لپاره اجازه او روښنایي ده. لمونځ د قبر ملګری دی. لمونځ د قیامت د ورځې لومړۍ پوښتنه ده. لمونځ د قیامت د تودې ورځې لپاره سایه ده. لمونځ ستا او د ملک الموت ترمنځ شفاعت کوونکی دی. لمونځ د ګناهونو کفاره او پټوونکی دی. لمونځ کوونکی د ملایکو خوښ دی. لمونځ د الله تعالی یاد او ذکر دی. لمونځ اطاعت او عبادت دی. لمونځ د قرآن مجید تلاوت دی. لمونځ د الله تعالی په حضور کې درېدل دي. لمونځ رب العزت ته عاجزي کول دي. لمونځ د خپل رب د امر پر ځای کول دي. لمونځ د ښو اخلاقو سایه ده. لمونځ د بدو اموالو څخه د روح پاکول دي. لمونځ د دوزخ له اوره خلاصون لاره ده. لمونځ د روح غذا ده. لمونځ د زړه روښانه کوونکی دی. لمونځ د موجودو نعمتونو ساتونکی دی. لمونځ برکت راوړونکی دی. لمونځ د شیطان شړونکی دی. لمونځ رحمان ته نږدې کوونکی دی. نو کم څوک چې لمونځ نه کوي، هغه د دې ټول نعمتونو څخه بې برخې دي. الهي ما او زما کورنۍ او ټولو مسلمانانو ته د لمانځه کوونکي څخه وګرځئ.